کوي. د امیر المؤمنین حفظه الله نوې فرمان د ځان بسیاینې په موخه دی له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل کیږي. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله له سوداګرۍ د ملاتړ او له خصوصي سکتور سره د ښه تعامل په اړه یو 2 مادهیز فرمان صادر کړی دی. په دې فرمان کې ځینې وزارتونه اړوند ادارې مکلفې شوي دي چې د هیواد د سوداګریزو اقتصادي مصالحو په پام کې نیولو سره بندرونو، بوري نقطو او لوی لارو کې د سوداګرۍ لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. همداراز په مرکزونو او ولایتونو کې د وزارتونو او دولتي ادارو مسؤلین او کارکونکي په دې مکلف شوي چې د هیواد له نافذه تقنیني سندونو سره سم د خصوصي سکتور له فعالانو سره ښه چلند او په اړوندو اجرااتو کې له تعلل او ځنډ څخه مخنیوی وکړي. د دې ترڅنګ وزارتونو او امارتي ادارې مکلفې شوي دي چې د هیواد د کورنیو صنایعو ودې او د ځان بسیاینې په موخه د امکان تر بریده د هیواد له کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخلي. د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی عبدالنصیر رښتیا صاحب را سره همدا مهال د ټلیفون په لیکه وصل دی. رښتیا صاحب ستړی مه شئ، ډېر ښه راغلی. ډېر تشکر، مننه. کور ماباد رښتیا صاحب چې زمونږ بلنه مو منله. رښتیا صاحب امیر المؤمنین صاحب فرمان صادر کړی دی چې له سوداګرو څخه د ملاتړ او د ځان بسیاینې په موخه دی له کورنیو تولیداتو څخه استفاده پکې غوښتل شوې ده. اول که دا راته ووایي چې اوس مهال په کور دننه څو قلمه توکي تولیدېږي او په دې برخه کې ځان بسیاینې ته څومره رسېدلي یو؟ ډېره مننه. اول خو د افغانستان ټول د سکتور خصوصي غړي ته، صنعتکارانو ته، تجارانو ته مبارکي وایم چې واقعا دا ډېر یو ښه ځای ده او په دې فرمان د تطبیق سره ان شاء الله زه امیدوار یم چې نور هم په افغانستان کې پانګونه وشي او نور هم د تولیداتو سطح لوړ شي او سرمایه‌ګذاري ته ډېر لیوالتیا پیدا شي. الحمدلله اوس په افغانستان کې شاوخوا 8.5 کارخانې شتون لري چې په بیلابیل برخو کې الحمدلله دوی تولیدات لري او په یو سلو سلويخت اقلام اجناس کې افغانستان اوس یا مطلقاً خودکفا شوی ده یا خودکفایی ته نږدې شوی ده. الحمدلله چې کچې دا فرمان تطبیق شي نو زه امیدوار یم چې زره افغانستان په ډیره په برخو کې خپل بساینه ته ورسیږي او خپل هغه ټول اړتیا چې د بهر نه اوس مال راوړي د نن په افغانستان کې تولید شي. تاسو پیږئ چې دا فرمان داسې یو فرمان دی چې سکتور خصوصي او بیا ژوند کیږي، یو ځل بیا په هیواد کې سرمایه‌ګذاري ته دلګرمي پیدا کیږي او افغانستان اقتصاد وده کوي، خلکو ته زمينه د کار پیدا کیږي. نو امیدوارم چې دا فرمان زره تطبیق شي او سکتور خصوصي لپاره دا ډیر یو مهمه او ډیر ښه ځای دی ان شاء الله. د له هیواد بهر پانګوالو د هڅونې په برخه کې تاسو په نظر اشتیا صاحب کوم تاثیر به ولري؟ هغوی به هم راوګرځي هیواد ته د پانګونې په برخه کې چې دوی هم راسي په کور دننه پانګونه وکړي؟ ځکه که وګورو زموږ ډېری پانګوال اوس هم له هیواد بهر دیوال ته ډېر زیاتې پانګې لري. فوق العاده ګوري د څو شیان ډېر مهم دي. اولین شی چې مهم دی هغه مسؤلیت جانی او مالی ده. د خوشبختانه پس له دې چې امارت اسلامي افغانستان حاکم شو د تجار، سرمایه‌گذار مال او ځان خوندي شو، یعنی په دې معنی چې مسؤلیت مالی او جانی رامنځته شو. الحمدلله د تجار، صنعتکار، سرمایه‌گذار سر او مال خوندي ده او هیڅ کوم مشکل وسته نشته. بل موضوع دا د هدف د سرمایه‌ګذاري دا چې ګټه وکړي. کله چې په یو وخت کې په یو کار کې ګټه نو خامخا څه په داخل کې څه په خارج کې پانګوال به هڅه چې په هیواد کې پانګونه وکړي. اوس د دې فرمان سره زه امیدوار یم او امید لرم چې هغه زموږ تجاران او پانګوال چې خارج کې سرمایه‌ګذاري کړای دا هغه تشویقي صورت د نن په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي. تاسو ګورئ چې خپل حکومت په بازار کې یو غټه مشتری ده، یعنی غټه مصرف کوونکې ده. کچې حکومتي ادارو د کورنۍ تولیدات نه دوی استفاده وکړي نو خامخا نو پانګوال تشویقي صورت د نن په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي. په دې فرمان سره زه امید لرم چې د فقر او بیکاری کچه ټیټیږي، ځکه چې
پنګوال علاقمندي نشي چې راشي د نن په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي یا هغه پنګوال چې اوس هم په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي دا دوی لا تشویق کوي چې خپل سرمایه گذاري ته وسعت ورکړي نور نوې سرمایه گذاري وکړي او خلکو ته په داسې سرمایه گذاري کې خلکو ته زمينه د کار پیدا کیږي کله چې کار پیدا شو خلک یو دایمي درآمد پیدا کړي نو د فقر کچه ټیټیږي نور موږ اړتیا نه لرو چې موږ ته یو NDP او کوټه غوړي راکې او یا WP موږ ته یو غوړي وړي راکې ځکه چې کله چې افغانان صاحب کار شو او خپل کولای شي چې خپل ژوند نه پرته لدی چې خارجيان ورسره کومک وکړي خپل ژوند مخته بوزي رښتیا سب دغه فرمان په لوی کچه د سوداګرۍ لپاره په داخل د افغانستان کې او په سیمه کې د اسلامي امارت هغه کوم هوډ سرګندوي ځکه کو ګورو لا هم رسمیت نشته د په پراخه ډول سوداګریزي اړیکې د نړیوالو بانکونو لاري هغه د پیسو راکړې ورکړې سیستمونه یو سستوندو سره مخ دي په سیمه ځکه چې په داخل کې د اسلامي امارت دغه فرمان کوم هوډ سرګندوي وګورئ امارت اسلامي افغانستان د اقتصادي په برخه کې ښه سیاست لوبولای ده اوس الحمدلله د وزارت محترمه صنعت او تجارت له هڅو سره موږ اتیا هیوادو سره راکول کړو یعنی زموږ په تجارتي اړیکې زموږ اقتصادي اړیکې تاسو ګورئ هر ورځ په میډیا کې ورځ تر بل زیاتېږي او دا تذیرات د محدودیتونه اصلا اثر نه کوي اگر چې د محدودیتونه بیرته سي او اقتصادي او سیاسي مشکلات نړۍ سره حل کړي نو افغانستان د ظرفیت د لري چې د پنګونو جذب وکړي او موږ په مختلفو سکتورونو لکه معدن صنعت خدمات زراعت په بخشو کې ډېر ظرفیت لرو چې پنګونه وسی او ډېر خلک هم په بخشو کې یعنی خارجي شرکتونه خارجي سرمایه گذاران لیوانتیا خودلای د شرکت په د بخشو کې سرمایه گذاري وکړي ټول له بعض سیاسي ستونزو سره دوی نشي کولای چې مستقیم ډول راشي او د نن په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي خود د داخلي په بخش کې د افغانان یعنی افغان پنګوال دې چې راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري کې یو ډول نه یو ډول دغه تذیرات او محدودیتونه دوی غواړي چې دور وکړي او راشي د نن په افغانستان کې سرمایه گذاري کې دا فرمان د دې امیدواري رامنځته کوي چې اکثریت پنګوال خارج کې هغه تشویق او راسي د نن په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي کله چې یو هیواد تولید او سرمایه گذاري جدي ونیسي کله چې یو هیواد تولید ولري هغه هیوادونه پرته له خارجي مرستو څخه کولای شي چې خپل په خو درېږي او هغه هیواد چې تولید نه لري هغه محکوم په نابودي ده نو دا فرمان ډېر مهمه ده او امیدوار یو چې حکومتي ادارو او خصوصا یو ریاست د تطبیق فرامین ده چې دا موضوع جدي ونیسي او دا فرمان تطبیق شي زه امیدوارم چې زر افغانستان د بدبختینه بنجات پیدا کړي رښتیا سب تاسو خپل د یو پنګوال په هیڅ باندې لدی ورهخوا اسلامي امارت نور څه کول پکار دي چې سوداګرو ته په کوردنه لازمات اسانتیاوي رامنځته شي او له هیواده به هر هغه افغان پنګوال وهڅول شي چې خپل پانګي هیواد ته انتقال کړي او دلته په داخل د هیواد کې پنګونه وکړي نور څه کول پکار دي کو ګورو تاسو ویل چې د سر د ساتنې پاړه پوره ډاډ موجود دی امنیت مکمل شته دی دغه ډول اسانتیاوي هم رامنځته شوې دي نور څه کول پکار دی ورته ګورئ یو موضوع چې ډېر مهم ده چې غواړم چې هغه باندې تمرکز وشي او توجه وشي اول دا ده چې په مالیاتو باندې زراعت اسانتیا رامنځته شي یعنی حکومت کوشش وکړي چې د نور سرچینونو خپل عواید تجزیه کړي نه د نور په سکتور خصوصي باندې راوړي او مالیه ډېر څنګه مالیات سکتور خصوصي باندې وضعونه کې یو نړۍ کې یو د هغه سیاستو چې تشویق لپاره فکر کوي هغه د مالیات مافیا ده چې ته په یو وخت مالیات کوي او مالیه بس د کسونه سرمایه گذار ته یا پنګوال ته نو هغه ډېر علاقمندي پیدا کوي چې یو وخت سرمایه گذاري کوي چې ته د مالیات څنګه یا ډېر مالیه نو د سرمایه گذار د ظلم خنه کوي چې بغیر وخت سرمایه گذاري کوي دا یو موضوع ده چې حاکمیت قانون ډېر مهمه ده او عدم تداخل وظیفي چې اوس مال متاسفانه چې د هر نهاد نه د هر ادارې نه راځي تجارت او پنګوال زوروي یعنی داغونه ډول استعلامونه کوي داغونه ډول پښتونونه کوي
نو زه فکر کوم چې آلته وزارت محترم صنعت او تجارت شتون لري په هغه ادارو چې سرمایه‌ګزار سره صنعتکار سره فابریکادار سره غواړي چې په موضوع معلومات ورکړي یا ستونزه لري یا هر څه چې لري کولای شي چې د وزارت محترم صنعت او تجارت د یو حاضرات نه دوی راشي. اوس وګورئ چې په مثال د صنعتي پارکو کې هر اداره خپل فساد راځي خپل فساد پلاتنه کوي خپل فساد تحقیقات کوي استلامونه لګي نه یو ډول صنعتکار د وضعیت ناراضي ده. نو امیدوار یم چې په دغه بحث کې هم کار وشي په دغه بحث کې یو واحد چې صرف اماغه اداره کولای شي چې د صنعتکار او تجار نه پوښتنه وکړي یا د فابریکې بررسي وکړي یا نور څه شوه د هغوی سره همکاري وکړي. نو دا مشکل هم حل شي د مالیاتو لګزره په مالیاتو په بحث کې همکاري وکړي. نو ان شاء الله په دننه په افغانستان کې موږ کوم څه سره موجودنی تر دې را په هر ادارې چې زو د مشکل حلېږي په خرابه په وجه موږ سره همکاري کیږي. نو فقط موږ پښنار ده څنګه سره همکاري وکړي او د یو ادارې لورنه سکتور خصوصي راځي برخصوصي یا چې د حکومت غوښتنه لري د یو ادرس چې دا کار عملی سي د عام صنعتکار لپاره کده او عام حکومت لپاره به شي ان شاء الله. رښتیا سپ تاسو په بهر کې تابن د افغان پانګوالو سره په اړیکه کې کوم ټولنه به هم لري چې د غلاري خپل ستوند سره شریکوي. بهرني پانګوال څه غواړي تر اوسه چې منتظر دي څه غواړي چې په افغانستان کې نور سره مرسته شي تر څو بردوی راسي هیواته او دلته پانګونه وکړي. تاسو ور سره غږیدلی تاسو سره ناستې پاستې کړي به تړاو باندې دقیقاً الحمدلله چې بنانه په افغانستان کې مشکل سره خارجي پانګوالو ته یا هغه افغانان چې په بهر کې پانګونه کوي دا ویل لپاره هیڅ کوم ستونزه نشته. د دوی مال خوندي ده د دوی ځان خوندي ده هر ډول چې حمایت دوی په کار لري د حکومت د طرفه او د افغانستان د سکتور خصوصي له طرفه دوی ته آماده او مهیا ده. یو مشکل چې تر اوسه هم په بازار د هغه تغییرات اقتصادي چې په افغانستان لګول شوی ده هغه محدودیتونه چې په بانکونو تر اوسه په بلجا ده کچې د محدودیتونه به چې د تغییرات دي چې هغوی په اسانۍ ډول کولای شي چې خپل ماشينري خپل سرمایه افغانستان ته لاندې اوس له د تغییراتو لپاره د محدودیتونو لپاره هغوی نشي کولای چې خپل سرمایه افغانستان ته انتقال کړي او ماشينري انتقال کړي چې د سیاسي ستونزې نړۍ سره حل شي. نو ډیر شرکتونه دي نه ډیر پانګوال دي چې راځي د نن په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي. موږ شاهدان یو چې هر ورځ د خارج نه د ګاونډي هیوادونو افغانان راځي او غواړي چې په مختلفو سکتورو کې به دوی سرمایه ګذاري وکړي او خوشبختانه چې په دا وخت کې د ځمکوي هم د امیر المؤمنین صاحب له طرفه تشریف شو چې عملاً د وزارت محترم صنعت او تجارت لوري د ځمکوي هم پیل شوی دا د برښنا یا د انرژي مشکل هم الحمدلله او ورو حلېږي ځکه چې د ورتیا خپل شوی ده چې د په دې سکتور کې سرمایه ګذاري شي تر څو افغانستان د خپل منابع نه برخه انرژي تولید کړي. نو ان شاء الله زه فکر کوم چې د نن څه مشکل نه ده صرف هغه د محدودیتونو لوجه نه لګزره ستونزه شته. نو د نن موږ الحمدلله هیڅ مشکل نه لرو او خلک هم په ډېر لیوالتیا لري چې د نن په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. ډېره مننه رښتیا سپ کور ما بعد. وعلیکم السلام.